بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي صدقة الفطر یا سرسایه دا خو غریب ته ورکول حق دی، نو وایي که چیرې سړی دا سرسایه غني ته ورکړي څه حکم لري؟ او بل دا چې اکثره ځایونه امامان غنیان وي، خلک باید ورته سرسایه ورکړي، که یې ور نه کړي دی خوا به دې کېږي. نو اوس موږ ته څه کول پکار دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سرسایه هر هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه ته زکات ورکول کېږي. فتاوای هندیه په جلد اول صفحه 104 کې لیکي ومصرف هذه الصدقه ما هو مصرف الزکات، یعنی صدقه هغه چا ته ورکول جایز دي چې زکات ورکول جایز دي. نو لہذا غنی ته زکات ورکول جایز نه دي، سرسایه ورکول هم جایز نه دي. اوس دا چې امام یې غواړي، امام که فقیر و سرسایه چې ورکړي جایز دي، او که فقیر نه و غني و نه دی جایز، به امام ته مور کوه که ستا دا یقین رالی چې امام غني دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.